بسم الله الرحمن الرحیم. د روجې په حالت کې ټوثپیسټ استعمالول یا عطر سپری دا لګول څنګه دي؟ نو د روجې په حالت کې ټوثپیسټ استعمالول دا مکروه دي، ځکه په دې کې دننه داسې خوندونه او اشیایي چې هغه تیریږي، نو مکروه دي. روجه خو پې ماتیږي نه، خو مکروه دي. د دې وجې نه بهتر دا ده چې سړی سحر پیشمنۍ وکړي او بانګې لا نه دی ویلی، صوبه صادق شوی نه دی، په دغه ټایم کې انسان هغه ټوثپیسټ وکړي او خپل غاښونه پاک کړي، او ماسخوتن بیا وروستو چې کله سمري په هغه ټایم کې ځان له ټوثپیسټ هغه کوي، نو د کراهت نه به خبره هغه وځي. بله مسله چې د روجې په حالت کې تیل لګول، سر غوړول، ږیره غوړول، دغه شان خوشبو لګول، خوشبو که عطر دي او که سپری کول دي یا باډي سپری کوم دننه په بدن باندې یا پترخونو کې انسان کوي، نو دا هم جایز دي، په دې کې هیڅ قسمه کراهت هغه نشته دی، دا کولی شي. دغه شان په سترګو کې رانجه لګول، ګل چې دی هغه بویول، زنانه هغه لپسټیک لګوي، سرخي لګوي، په یې باندې هم روجه نه ماتیږي، خو په شرط د دې چې دغه لپسټیک کم دننه کم خونه او دغه دی هغه بیا دننه خولې ته هغه تیری نه، نو دا پکې هم هغه جایز دي.